ریاض کې دا تقریبا یو کال دوه مخکنی خبره ما یو کتاب کې دا واقع ولیدله و یو دوه په خوب کې راته یو سړی وایي چې ټلیفون یې وکړه چې په خوب کې راته یو سړی وایي چې یو سړي نوم یې راته واغې چې دی د ټلیفون نمبر دی د عمرې له بوله وایي هغه نمبر یې چې واغې چې زما له ذهن نه ووته سال چې پاتې جومات امام ته مې وایي چې دغسې ما ته په خوب کې چې وایي چې یو نمبر یې د ټلیفون یاد چې هغه عمرې له بوله نمبر دې یاد دی نه وایي په دویمه شپه مې د بیا داسې خوب ولیدم بیا راته هغه سړی وایي بیا راته وایي چې تا ته ما وایي چې دا ټلیفون نمبر یې دی او ده ته ټلیفون وکړه د سره میلاو شو د عمرې له بوله یاره ما نه خو نمبر یې دی دا نمبر یاد کړه نمبر یې راته ووایي چې راویښ شوم نمبر مې زیاد و زر مې ولیکه امام صاحب ته مې بیا ووایي چې نمبر خو مې یاد دی او دا نمبر دی څه وکړم یوه شپه بیا صبر وکړه په درېیمه شپه مې بیا دقسې خوب ولیده څوک سړی دی او ما ته وایي چې ګوره تا ته درېیمه ورځ زه وایم او دا نمبر یې دی او فورا دا سړي ته ټلیفون وکړه عمرې دی بوځه هغه نمبر یې راته یاد کړه چې راویښ شوم همغه نمبر مې ذهن کې و ټلیفون مې ورته وکړ ما یې بھائی جان زه ته عمرې له بوځم ته کوم ځای او ته څوک یې او ته عمرې له بوځم څومره خرچه چې کېږي دی پتا کوم وایي هغه داسې په خړت خړت وخندل چې موږ مونځ نه کوو ته مو عمرو له بوځې عمرو جیم کله نیسو کله نه نیسو ته موږ عمرو له بوځې یاره اړه مې خفه شو چې خدای ته څه مطلب دی خو مې چې رفتار به کوم ما ورته وایي بھائی جان بات ته نه دوست دی نه مې رشته دار نه دی پېژنم نه مې پېژنم نه مې نه څه تمه شته خو درې شپې مې دا خوب ولیده او ستا دا نمبر درې شپې و چې ماله څوک راکوي ما ته پته نشته او نه یارېږم چې تا باندې به د ما سره روزګار او کاروبار راشي یا حاجت به مې در باندې راشي خو ما دا درېیمه شپه را وایي چې دا مې ووایي هغه راته وایي چې ښه د پلانکي ځای کې اوسېږم ته راځې که زه درته ملاقات وکړو لا ملاقات مې سره وایي سړي خندل چې عجیبه دا ده چې زما خو خفه کېږم دا نن هلته ویم زه خو شراب هم څکم زه خو مونځ هم نه کوم دا څه مسله ده ما چې بس دا نمبر ستا دی او زه دې بوځم وایي دا ډېره ښه ده چې بوځې پښتانه وایي مفت شراب قاضي څکلي د یوې عمرې له مې بوت وایي چې بو مې ته احرام یې وتړه طواف مې پرې وکړو چې طواف کې تاویږي نو دا سړي باندې اثر وشو ډېر ښه طواف یې وکړو چې بیا سایې کوي صفا مروه په منځ کې ډېر ښه اطمینان سره سایې وکړه بیا چې کله د عمرې نه فارغ شو موږ واپس ځو خو ده ما ته وایي چې ګوره ما به خپل کور ته واپس را رسېږي نه په لار به مې نه پرېږدم یوازې زه تنګېږم چې کله طواف نه فارغ شو سایې نه فارغ شو عمرې نه فارغ شو سر ده مه خورئ ما مې خورئ وایي دې ما ته وایي چې ځو مې او بیا راځي یو 2 منټو له دې حرم ته ځم یو 2 رکعته مونځ کوم بیا ځو ما ډېره ښه خبره زه به هم وکړم وایي چې حرم ته څنګه ننوتو ما خپل 2 رکعته وکړل او دې په لومبي رکعت په سجده پروت یو سر نه اوچتی یا خدای پاک لکه ما مونځ کوو تاسو په لومبۍ سجدې نه سر نه پورته کړی ناست یم خو سړی هم هغسې پروت دی هغسې پروت دی هلته خو پولیس والي بس نه څه جنجال جوړ کړی موازو کې چې دا زما ملګری وخت په سجده پروت دی چې هغه وړقو چې ویړقو ساتي و ته ومړو خیر لاش مې اوچت کول او کور ته مې ورسو کور والا ته مې دغه چالو شو بس ټیک ده د خدای طرف نه وه بیبي نه مې تپوس وکړه چې دې سړي څه کار کړی دی وایي چې دا خو ډېر بې لمازه و ده سره خو زما په مانځه جګړې دا خو ډېر روژه خور و زما به سره په روژه جګړې چې روژه نیسه دا خو ډېر شرابي موت ظالمه خدای نه منې الله به درنه تپوس کړي شراب څکې دا خو ډېر شرابي نه څه یې کړي دي یاره یو عمل یې کړی دی دا څه دي وایي زمونږ په دې ګاونډ کې یو ښځه وه د هغې خاوند مړ شو ډېره جزانان غریبانان نو چې خاوند به څه مزدوري کوله څه نوړی روټۍ به یې راوړله ډېره جزانان و په هغې به د بچو ګزاره کېدله یو سړی مړ شو چې مړ شو نو خلک دې مړو له روټۍ راوړي دا مې دې پورې وایي چې په مړو مه دی راکېږې چې کم کور کې مړ شي په خپله وله روټۍ یوسئ هغه غریبانان په غم کې پاتې دي د جمعه او د څلوېښتین او د درېیمه ده او دا دنیا د سهار نه 8 بجې ناست یو تر ماسپښینه پورې په ډېرۍ په 10-12 دیګو کار نه کېږي هغه غریب د ښځې کالي خرڅ کړي یا ولا څاروي خرڅ کړي یا ولا ځمکه خرڅ کړي ولې خلک راته ناست دي ځیرانه نه دا به بلکل نه کوې ګوره دا زما ومنې دا خبره ته د حقیقت کومه په درېیمه کې یا په جمعه کې مړي دومره قسم په خدای خلکو ته ګران شوي چې دا موږ ته خلک دا ځکه چې موږ ته خلک شکایت کوي مخکې ورځو کې ماته چا وایي چې مهرباني لږ په تقریر کې دا وایي موږ خو بېخ ووته بېخه مو وت خلک راشي بس په درېیمه ډېرۍ موږ خو یو دیګرو چې نه شو پخولی او په بلا شي راباندې ډېرۍ څه ورسره وکړو بېشاله دې هم نه شو یا په جمعه کې راکړه خپل او پردي ټول پراته لکه خو راوړی وله که نه خیر زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې دا صرف یو کار دی چې دلته هغه سړی مړ شو ښځه کونډه پاتې شو ماشومان بچي پاتې شو نو خلکو 3 ورځو پورې روټۍ ولې یوړه یو یوړه د هغه ښځې غریبې مزدوري خو بنده شو ځکه خاوند مړ شو ښځې خو بار مزدوري کولی نه شوه 3 ورځې خو ښځې او بچي خوراک وکړه په 4مه ورځ څه نشته چې نشته نو هغه ښځې په لوښو کې څه د خلکو نه هغه 3 ورځو چې څه پاتې ماتې وو هغه یې ګرم کړل په بچو باندې وخوړل 4مه ورځ هم تېره شوه په 5مه ورځ بیا څه نشته خلکو هم روټۍ بنده کړه مزدوري هم نشته دې ښځې کور کې څه کبال مبال وغیره راغونډ کړه هغه یې خرڅ کړ کبال مبال په هغې څه واخېستل بچو وخوړل 2 ورځو په هغې ګزاره وشوه بیا څه نشته کور کې چې کوم زیاتي لوښي موښي وو هغه یې خرڅ کړل هغه په بچو وخوړل بیا څه نشته خیر دا ښځه لاړه یو دوکاندار ده په پرده کې دکاندار ته وایي چې یاره زه راغلی م
ما لږ قرض وړه راکړه او بچي راته نار دي نن دویمه درېیمه ورځ ده جاړي راته ماشومان د لوګین او سوال هم ګناه ده نشم کولی او قرض راله راکړه چې ته زه کوشش کوم په چا طرف مزدوره شوم یا چاته کور کې نوکره شوم او چا راباندې خدمت وکړه در به کوم هغې زه خپل کار کوه نیکبخت دی تا له قرض را تا ته پلار خاوند هم نشته بچي دې واړه ته هم هله څه راکړې ویې رټله دا غریب واپس راغله اوس دا موږي ده زامن هم اوږي دي ماشومان بچي هم اوږي دي دې کې مشر زوی دا 7 کالو نه جوړه شو دا لوګې دا لاسه غریب نه جوړه مور ورته سر ته ناسته ده آها خدای د داسې حال نه مو ساتي او مور ورله په سر باندې زور کوي د هغه غریب ته بد او د لوګې د لاسه ته بد او جاړې چغې وایي مورې خېټه مې خوږېږي ای مورې دړ مې دی ای مورې زما خېټه خوږېږي مور ورته سر ته ناسته ده په سر زور کوي او ماشومه خورې ده د 5 کالو یا 5 کالو غالبا هغه وله او نور ماشومان خو واړه دي اوبه راوړي کله په سر اچوي او د بیجان له کله په خپو اچوي چې زما ورور به جوړ شي ناستې ای مورې څه نشته چې دې خوله کې ور واچومه بچي اوبه شته بل څه نشته اوبه شته راواخله بل څه دي دا ماشومه خورې څه وایي دې مور ته وایي مورې دا بیجان به مې کله مري زما دا ورور به کله مري بچي دا دې څه ووایي وی نه که نه مونږ خو د لوږې مړه شو که دې مړ شي او 3 ورځې خو به بیا خلک ډوډۍ راوړي ګزاره به وکړي ګران کار دا ماشوم دا مورې پاسېده او خدای ته ودرېده یا الله ازمایش کې پرته یم خدایه ته په خپل کار ښه پوهېږې موږ نه پوهېږو الله دې سره څه وکړم د دې ماشوم او دې بچو سره څه وکړم دې ښځې دا فریاد کړی دی او دې خوا ته زما دا خاوند دا چې کوم خاوند زما شرابي و مونځ به یې نه کوو روجې به یې نه نیولې وایي ما ته وایي چې ښځې یو خبره مې را یاده شوه دغه ټایم دی بیا چې وروسته معلومات وکړه یا ښځې یو خبره مې یاده او د مونږ ګاونډ کې سړی چې مړ ښځه بچي بیا څه کوي او خو به د لوږې مړه شوي هلاله شا به دا ډوډۍ راکړه خوراک راکړه په منډه یوړه ښځې ته ماشومان ولې یوړ او په هغې باندې وخوړه ماشوم باندې مو خوړه په هغه خویندې مو له خوړه په هغه ماشومان درونو مو په هغه ښځې او دې ډیوټي مقرر کړه چې سار او ماښام چې ډوډۍ پخی د دین پخوه زه به غرمه سار ناشته غرمه روټۍ او ماښام روټۍ که ځینې ته به بورقه په سره وړې به دقه یو کار یې کړی دی بلې اسم نه دی کړی رب العالمین ورسره څه چل وکړه خدای پاک یې خاتمه بالایمان او د طواف او الله والا بل سړي ته به عمرې لی بوځه او خدای پاک په طواف مو کړه بیت الله عمره مو کړه په حج بیت الله په حرم کې دنه ته په سجده کې سوېستله رسول الله مبارک فرمایي ما ته انسان کم وخت زیات نه دی چې کوم وخت په سجده باندې دعوت چې دی دا کوي رشتہ دارانو لا نیکانو لا صالحینو لا خپل لا کوي حلال په خوره او بے دعوت مزه او په مړو مری راکېږي د دین لګي کوټه احتیاط کوي او ځان ساتي